بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، د قیامت اطلاق پر دوه شیانو کیږي. یو هغه چې زموږ مخې ته ډیر واقع کیږي او موږ یې وینو لکه مرګ، او دویم هغه چې یو ځل به واقع کیږي، ټول مخلوق به د هغې له امله بېهوشه کیږي. نو قیامتونه دوه دي، یو کوچنی او وړوکی قیامت، دویم لوی قیامت. کوچنی قیامت یا وړوکی قیامت دا خاص قیامت دی. کله چې بنده مړ شه او په هغه باندې مرګ راغی نو د هغه قیامت قائم شه. لکه چې حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه فرمای دا خلک وایي چې قیامت دی خو قیامت د هر چا د هغه مرګ دی. دویم لوی قیامت دا عام قیامت دی چې په دې سره به له ځمکې څخه ژوند ختمیږي او بیا به بیرته الله رب العزت مخلوقات د سزا او حساب لپاره را ژوندي کیږي او پر هغوی به یا د جنت او یا د دوزخ فیصله کیږي. الله رب العزت دا دواړه قیامتونه په خپل کلام کې یاد کړي دي. الله فرمایي ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. بیا الله رب العزت مړ کړي نو قبر ته داخل کړي او بیا چې کله د الله رب العزت خوښه شي نو بیرته به یې راپاڅوي. له اماته څخه وړوکی قیامت مراد دی او له انشره څخه لوی قیامت مراد دی. موږ به انشاء الله لومړی له وړوکي او له کوچني قیامت څخه خبرې پیل کړو، یعنې له مرګ څخه. د دې نه به وروسته د لوی قیامت په اړه تاسو ته معلومات درکول کیږي. خو دا واورئ چا چې د وړوکي قیامت لپاره یعنې د مرګ لپاره تیاری وکړه نو هغه لپاره به لوی قیامت آسان شي. کوچنی قیامت مرګ او له بدن څخه د روح جلا کېدلو ته وایي. مرګ په هر چا راځي او د خلکو لپاره په دې کې خبرونه، رازونه او د زنکدن پر مهال رازونه او نصیحتونه پراته دي چې دا به ټول د زنکدن پر مهال ورته ښکاره کیږي. د کوچني قیامت پر مهال به د خلکو څه حالات وي، د زنکدن والا کیسې څه دي، د خاتمې د ښهوالي او بدوالي څه نښې دي، د روح څه حقیقت دی، دا به انشاء الله تاسو ته ټول په تفصیل سره په دې خپرونو کې بیانیږي. علما لیکي چې حضرت داود علیه السلام سره یو وزیر و چې هغه وزیر ډیر زیرکه او هوښیار او لوی شان والا. کله چې داود علیه السلام وفات شه نو تر هغه وروسته د هغه له زوی حضرت سلیمان علیه السلام سره دا کس وزیر شه. یوه ورځ سلیمان علیه السلام د څاښت پر مهال په خپل ځای کې له خپل وزیر سره ناست نو یو کس راننوت، سلام یې واچوه او له سلیمان علیه السلام سره یې په خبرو